معشوم پغی کی نیولے دے امیر المومنین ترالا ورته څوي وی تعال یا امیر المومنین تعال راشا حضرت عمر د قجرو په باغ کې ناشته او کمیستا ټاکای ګنډي کمیسه کې خو په منډه راغی بیبي وای څه تکلیف الله ورته امیر المومنین پدې مې پوي کچ دا قرآن چې توې چې دا د مسلمان د ژوند قانون دی نو دا قانون یوازې موږ د پاره دی او کتا د پاره هم دی موږ د پاره عمر فاروق ورته بیبي خبره دا ده چې د خدای په قانون کې ترمیم نشته د خدای قانون د شاو د غدا د پاره دا امیر او د غریب د پاره یو شان دی وی فرق پکې نشته وی نه وی چې فرق پکې نشته زما دا په غیږ کې ماشوم چې دی دا ستا امانت دی ستا زوی ابو شحمه ما سره زنا کړې ده او دا د هغې نه پیدا دی نو ما ستا په دربار کې عرض وکړو اے عمر دې نه مخکې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي الله عمر راغی ورته بیبي خدای په امان ته ځه کور ته راغی چې کور ته راغی زوی روټۍ خوړه چې روټۍ خوړه بابا ولې پریشان غوندې عمر فاروق ورته وی بچیا روټۍ وخوره په مړه خېټه ما ته داسې معلومیږي چې ستا نن اخري روټۍ د زما په کور کې زوی ته وی وبه وایي زوی ته ماما وبه وایو مونږ به وایو ملیان پیران میاګان سیدان د ګردی غوث نوسی دلته د ګردی غوث نوسی دی نو هغه د دواړو لاسونو کې مړزان نیوي دنګیا را دنګیا ښځې راشي وایي دلته د ګردی غوث نوسی دی ماشوم مې دمول له راوستي چا چرته دی مال تروړو د ګردی غوث نوسی خو دلته نشته د آدم علیه السلام نوسی شته د پیغمبر نوسی قدمې پې ماشوم ویا چرته دی مال زه یې مه که ستا په دې ملک کې پرنګ رنګ د دین نه یو ماحول جوړ دمګری ته ما ته ووایه چې ستا د ملک قانون قرآن وي نو په دیوال به ما نه څوک ولیکي چې مشهور نجومی کے کرشمے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں ڈاکٹر ایس ایم کاظمی ایم ایوب صابری تا ټول پنجاب او پېښور د نجومیانو د ایډورټایزمنټ نه ډک قانون ستا د ملک قرآن وي قانون څه دی من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه پالګر ته څوک راغی او لاس یې ورته وښودو او د هغه په خبره د یقین وکړو نو دی کافر شو په هغه قرآن چې کوم په رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی پالګر ته راغی او لاس دې ورته وښودو او تا ووایي چې هسې ورته لاس خیم یقین پې نه کوم هسې ګورم چې دی به څه وایي د دې هسې لاس ښودونکي یو عبادت بم تر 40 ورځو پورې د خدای په در کې نه قبلېږي نن ستا د ملک اخبارات اشتهارات شایع کوي اخبار به مانه د کفر اشتهار شایع کوي یو ونیسمو سر لاندې او خپې پاسې ځوړند کم ته وګوره چې بیا ټڅو کیسو په دې نوتیې په دې مین روډ باندې یو سړی ځوړند کم سرلاس او خپې پاس سرلاندې او خپې پاس او تاسو پې تېرېږي او دی برړانګې وایي د خره غوندې هغه جرم ته به نږدې را تېر شئ نږدې به راشئ ورته نو زما عزیزانو عرض دا و
امیر المؤمنین زوی ته وایي چې بچیا ما ته داسې معلومیږي چې ستا نن اخري روټۍ د زما په کور کې روټۍ وخوړه او را روانې کو لاس نیونی و بارې رویسي ورته وی چې تا پلانې ښځې سره زنا کړې ده هغه وی چې او پلاره کړې مې ده ویلی منکر ولې نشوې چې نه مې دا کړې ویلی یو مې زنا کړې ده هغه جرم مې کړی دی دویم جرم د دروغو ولې وکړم دروغ ولې وویل را مخکې شه مسجد نبوي ته راوست دا مې دې پورې وی چې دا جماعت یوازې د منځونو ځای نه دی جماعت د مسلمان قوم د هرې فیصلې ځای دی په دې کې به هره فیصله کی جماعت ته راوستو او جلاد یې راوغوښتو ورته وی چې جلاده زما دې زوی زنا کړې ده او د اقبال جرم وکړو قرآن ویلی دی الزانیت والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا چې وعده نه کړي او سړی او ښځه زنا وکړي نو سل درې وهي نو زما دا زوی غیر شادي شده دی ما په د قرآن د حکم مطابق د سلو درو حکم اے جلادا کتا پزړه کې مرا وسته چې دا د عمر امیر المؤمنین زوی دی لګ به پرورو وهم نو په قیامت کې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي وحی به او سم به وحی خو به کې څوک سم به وحی درې وهل شروع شو د مدینه منورې لوی لوی سرداران راله عمر ته جرګه وکړه چې ستا دا زوی قرآن ډېر مزیدار لولي د سزا مونږ له راکه خو دته یې مه ورکوه عمر را پاسېد او تقریر یې وکړ ورته وی او قومه واورئ زما د خدای قانون دا دی دې قرآن کې ولا تزر وازرة وزر اخرى زما د خدای قانون دا دی چې ګناه چې چا کړی وي نو بلا به هماغه ته په سر وي قانون دا نه دی چې ګناه یو کړی وي او سزا یې بل ورکړی شي دا قانون نه دی ګناه د کړی ده هم دی به سزا بفتاوي اتیا درې چې د عمر زوی لګاو شو پلار یې ورته ولاړ دی نو زوی آواز وکړو پلار ته چې بابا جانه ډېر تږی شوم لږې اوبه راکړه عمر ورته وی بچیه ستا د هر وای سره زما د زړه نه وینې جدا کیږي خو څه وکړم یو طرف ته د خدای حکم دی او بل طرف ته د زوی مینه ده اے بچیا دا اللہ دا حکم پا مخ کے دستا غند لکن زامن قربان شی اتیا دوریو لگے دی شل پاتی دی کشل نوریو لگے دی او جوندے پاتے شوے او بابا اس کے او کمر شوے نستا او بابا پا حوز کا سرد محمد الرسول اللہ دلا سوی سلمه دوره چې څه وخت کې ولګېدو نو ابو شحمه راوغورځېد عمر فاروق اعلان وکړو ټولو خلقو ته چې ځئ تاسو اوس لاړ شئ په دې مې ګواه کړئ چې سبا د قیامت په ورځ خدای ته ووایئ چې اے پروردګاره عمر ستا په قرآن داسې عمل کولو چې په خپل کور یې راغله نو ام صرفه ونه کړه زوی تا ودرېدو ورته ویل بچیا که مړ شوې نو د مرګ نه وروسته به ستا ملاقات وشي د جناب محمد رسول الله سره نو دا د درو ټولې تغمې او موړې ورته وښایه
زما سلام ورته وایا او دا ورته وایا چې یا رسول الله عمر وی چې تا نرستو ما پاغه قانون داسې ایمان ساتلی دی چې خپل زامن مم په باندې قربان کړ. ایمان دیتا وای ایمان پامارت کی دیتا وای. نیمه شپه د بار راووت، نیمه شپه ګرځي ګرځي دیوال ته غوږ نیسي، دروازې ته غوږ نیسي. دې کور کې چاته تکلیف نه، دې کور کې چاته تکلیف نه، دې کور کې چاته. ځکه چې زما په حکومت کې که په یو کور کې هم چاته تکلیف ہو جواب دی زواب. بار وتو د خار نه بهر وتو، الله نن د خار نه بار چې امیر المؤمنین دی نو درې لکه خو ورته لارې بند شي. پولیس والا ولاړ امیر المؤمنین به 4 بجې راځي، دوی د سهار 6 بجو نه ورته روډونه بلاک کړي وي. هلکه څه چل دی چې روډ بند دی، بیړیم غرکشه وای په دې روډ باندې به اوس شاهي سواري تیریږي. نو شاهي سورلی چې راشي نو بیګلې ورته غږیږي. دا د انګریزانو پر کټی دي کنه، دا بیګلې خو د انګریز رسم دی. تا چې اسلام راغی او پاکستان جوړ شو د انګریز رسم تر اوسه کېول. یوازې نیمه شپه ده او یوازې د خار نه بار ووت. څه ګوري چې یو سړی ناست دی د جونګړې په خوا کې او جاړي جاړي او ډېر جاړي. عمر فاروق ورته وی بچیا ولې جاړې؟ سړي ورته داسې وکتل ځکه کا لار لنډه وه څه د غریبانو په زخمونو مالګې دوړوې. پوښتنې څه لکې خو زه لار وه. عمر فاروق ورته وی چې جاړې ولې کېدی شي چې تا ته داسې تکلیف وي چې زه رفع کولی شمه. اوس سړي ته دا څه پته ده چې د امیر المؤمنین دی. مسافر ورته وای چې بدی جونګړه کې مې دننه ښځه ده او هغه بیماره ده او هغې ته درد زی لګېدلی دی، بچی پیدا کېږي. په دغه ټایم کې زه ور نږدې کېدی نه شم او بله ښځه شته دی نه. غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نهر ما، نه مې د ډاکټرې وشته او نه مې د داینې وشته، نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې ښځې خدمت وکړي. نو جاړم ځکه چې هسې نه چې چېرته مړلی شي. الله حضرت عمر وی ستا ښځې ته د خدمتګارې ضرورت دی ویلی. وی یو منټ په یو منډه کور ته را او خپله ښځه یې را پاسوله. ښځه یې را پاسوله. څه چل دی؟ ویاله بیبي زر کوه، په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کلاو کړي دي. د داسې لوی خدمت موقع درته په لاس دروستې ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي. د یو غریب ښځه ده بچی پیدا کېږي، که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راواله. حضرت عمر بی قجوری او ستوان راواغسته او عمر مخکې او ښځه یې ورپسې او په دې میرو کې منډې وایي. ته خو په نیمه شپه کې زما کور ته راشه او بجلیګر ملا ته ټلی وه او ته د یې څوک یا د نئی یا د ماشکي وي یا د مزدور وي یا د پکوړو والا وي یا د په چابړي کې ممپلو خرڅولو والا او دروازه وټکاوه بجلیګر ملا راووتو
ولی لکا او منپلو والا ورته چې ښځه مې بیماره ده بچی کېږي که د خپل کور والا رګ راولېږي او بیا کوم ځه وایو حاجیانو بزرګانو شیخانو ملایانو جماعت وی د عبادت ځای دی او بیا کوي لوی ولی او بزرگ تا ورشو خلوت خانه ورته وټکا چې جی ښځه مې بیماره ده که لږه کور والا رو وایي ته پړي زمون کور والا پردمنه بیبي که زمون بیبي هم شي بیا دا په صدر روډ چې دا څومره دا ایرړی ګډې ګرځي دوی ته بیبي بیبي وایي دا بیبیانې عمر چې ورسېدو د غریب جونګړې ته بیبي چې دننه کوله نو لاس نه یې ونیوه ورته وی او بیبي ستا دې د خدای په ذات قسم وي چې د دې غریب د ښځې داسې خدمت وکړه لکه چې د خپله خور او یا د مور وي بیبي دننه لاړه عمر هم بار په ځمکه هغه مسافر سره کېناست ډېر ساعت تېر چې وخت تېر شو نو بیبي دننه د عمر فاروق آواز چې یا امیر المؤمنین مبارک شه وراره دې پیدا شو مبارک شه وراره دې پیدا شو بار چې کوم غریب سړی ناست هغه پرېږدېدو چې دا امیر المؤمنین دی ښځه هم دننه په لړزان شوه چې بار امیر المؤمنین ما ته راغلی او دا د امیر المؤمنین ښځې زما دومره خدمت وکړو ښځې او خاوند باندې لړزه ولګېده د ښځې ایمان ته وګوره چې د مزدور بچی ته د میړه وراره وایي نن به د مزدور بچی ته د خان ښځه د هغه وراره ووایي مونږ به وایي نو ګیرې میرې کسی نشته ماما په آرام کښېنئ دا ګیرې زمونږ چې دي دا داسې واخم ډېر ولاړي په دې ولو ملو باندې تاسو پوه شوئ یو طالب ته یو خان وی طالبه ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده طالب ورته ویل خان پته نشته ویل ولې وی کدی ګیرې ایمان تیر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ښه ده او که ایمان یې تیر نه کو نو بیا دا ستا د سپي لکۍ ته ښه ده نو کور لاندې تیره کوي او لږه یې ودروئ هلته چې جنازه یې تیروله نو هلته یې چې ودروله اواز یې وکړو چې فلاني خانه هغه ورته په سر راوویست ویل ولې ویل ستا د سپي د لکۍ نه زما ګیره ښه شوه ایمان مې تیر کو عزیزانو مونږ به ایمان صرف په منځونو او د آپس پسې په ختمونو نه تیروو ایمان به په دې عمل تیروئ په دې د ښځې ضرورت شو ښځه پیش کې د لور ضرورت شو لور پیش کې د زوی ضرورت شو زوی پیش کې او د ځان ضرورت شو او ځان پیش کې ایمان به په دې خبرو تیروي عمر فاروق اگر مزدور رپیگی لگیا دے نو عمر ورته وی چې بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سنت شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا وہ مسافران کزد غریب و خدمتگار نوی زد غریب و همدرد او پنی مشپا میں خزد غریب و خدمت لنوی راوستے نو نن بزمانا ما د محمد رسول اللہ د غلامانو پلسٹ کی لیکلے دانن چیز عمر ما او پا دنیا کی ملو یا سلسلہ دا پا خدای قسم
چې لوی کړی خدای زه کایم چې ځان خاورې ګڼم. تاسو خیال کړئ دا عمر دا ایمان د چا ایمان به درته زه وایم. د نه پس عثمان ذی-النورین یو سړی به تا خبره اوري نو بس یو سړی وله رالی وی رسول الله را لېږلی یم یو من شات مې پکار ویل کېنه قافله را روانه تازه قافله د 200 اوښانو راله. ساروان ته وایي حضرت عثمان چې دې سړي له یو من شات ورکه. ساروان ورته ووایي چې عثمانه دله چې مل شات ورکم د اوښ بار به یو انډی سپک او بل درون نو په اوښ به بار نه ټینګېږي. حضرت عثمان ورته ووایي چې من شات به دله خامخا ورکې او که بار نه ټینګېږي معامله دا شوه نو ټول بار وله ورکه ټول بار ورکه. ساروان ورته وایي چې عثمانه د اوښ بار به دا سړی وړي څنګه؟ وی چې وړی نشي نو اوښ هم وله ورکه اوښ هم ورکه. ساروان ورته وایي چې دا اوښ چې دا مخکې روان دی او ما دله ورکو د ده نه رستو دا 200 اوښان ده نه بغیره ډوزي نه دا اوښ مقدمة الجیش غوندې دی دا 200 ټول ده پسې ځي کیني دا ډوزي نه. حضرت عثمان وی دا اوښ او دا بار خو مې دله ورکړی دی چې دا نور اوښان د دې اوښ نه بغیر نه ځي نو دا د 200 اوښانو ټولو قافله دله ورکه. خلاصی ساروان زر پړی واغست غلی ورکړ. عثمان ورته وایي تلوار ولې کوې؟ وی عثمانه ویرېدم په زړه کې چې هسې نه چې اوس ته راته ووایې چې تم ورسره ځه. ولې که ته ورسره لاړ شې نو بده ده؟ ورته وی عثمانه تا دپاره خو به ما غوندې مریونه ډېر پیدا شي خو ما دپاره به تا غوندې آقا بل پیدا نشي. سخاوت دې ته سخا دې ته پکوړو په دکان ولاړې درو جماعتي ټیم دی یو غریب راغی هلکه 1 روپۍ پکوړې مالم واله هلکه ورکې وتا نو دنه یو روټۍ هم ورسره خدای دې دې خو باسه خو تاسو به داسې وایي که نه ماما په جماعت کې ناست یم رو جماعت راغلی دی پکوړی دی کجوری دی پنیر دی سموسی دی شربت دی نا شربتونو مالا نامې نه راځي ډېر قسمه دي روح افزان انجروت جوړ خلق ولا په قطار ولاړي روح افزان خدای به خو باسه خو سور رنګ پکې اچولې او د چینو شربت دی نو روح افزان څه شي خو چونکې شاهان خوښوي نو غریب کیم چینجیر اوچت دی چې روح افزا بوتلې په لاس کې نیولې او را روان نو جماعت کې معامله په دې کې یو سړی راغی چې ملا صاحب زه به م روژه دلې ماته زه به ملا صاحب د روژه ماتي ټیم دی خدای د پاره یو پیکاوړه راولې ورکولی بد بار مې ولې شړې خدای د پاره ډېر څیزونه پراته دي خرابه که نه دروغ ویم په ایمان یې وایي دروغ ویم مونږ په رامداس کې یو مولانا و پچھړې ډکې د وظیفو پرتې وي یو مومن راغی ویل ملا صاحب وږی یم معاف کا وږی یم معاف کا
वगेम पचे डकी प्रति दियो दो टुकड़ी को तक तैलास का मोमन के मुला और फसे चिज़ पे वार अलम सब चल दे रानी कल दे आगत मामूली वो दला से चिरिशा जुमात ने अगला कोला से चल गलने मुस्ताज खुदा तो गोरे दो वजीफे में थे वक्ती हो गए माता हो रही है रोजा का इमाम हसन और हुसैन बीमारू हजरत अली और बीबी फातिमे नजर मनलो चे अल्लाह का दादी जोड़ करनो मुंग बदरी रोजी निस दरे रोजी बनिस अल्लाह का जोड़ कर रोजा दुयूनी वा हजरत अली बेगाला दौर बशोड़ लग पैदा को और दौर उठाए और सकजूरी मजूरी और जमाती सामान दरो जमाती टेम और दरवाजा की आवाज उठ चेकूर वाला दो कसान यो द्वारा नहारियो दो खुदाए पनामा हजरत अली टोल सामान उचत को और या वेड़वा गई लेवा रज़ई खुदाए पामा रोजा दौरजी नहीं वाले वा शपम नहारा सबाल बिया रोजा का चे सबाई बिया दौर बशोर उठे और कजूरी मजूरी बराबर की बिया आवाज उच ख्वार और गरीबान यू उगियो नहरियो बिया टोल सामान उचत पदरे मौरजी बिया चे रोजम सामान बराबर को बिया वेली चे गरीबान यतीमान यू द खुदाए पनामा बिया टोल सामान उचत द्रेश पे और द्रे उरजे नहरे और जान लचे सब तैयार करी आगा उचक का बल्ला वार कुरान रहा है यूफूना बिल दा कुरान रहा गए चिद चाहता सुनन खत्म करे यूफूना बिन नजरे व यखाफून यौमल कान शर्रुहु मुस्ततीरा हजरत अली और बीबी फातिमे पर नजर बांधे वफा उखड़ा वले दाग औरज न यरे दा चिदक में उरज शर्ब पटूल दुनिया बांधी खूर हुई और ब्यागा गरीबान तो वही सब इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा ए गरीबानो रोटाई में खुदा द पारा दर बांधे उखरोला तो खुदा में दे कसम ने बदल गवाड़म और नमी ची शुक्रिया अदा कई बदल बेम न राकवाई और शुक्रिया बमेम ना अदा कवई जका मा अर्स चिकड़ी दी खुदा द पारा समाजी जान पदी रोजा की खशे खुरी पेशमने दा फिक्रम दरगले दे ची मां सरा गावंड के उगे उसीगी नहर दे यतीम दे आबद पेशमनी से खुरी दरगले दे फिक्र ने दर वो दे खोल पदी उगो जमुंगा इमाम दे नो औरत मेरी तपोसो को मार कर उठाए वेलदासी अवनी मा खाम क्रम और ध्वनि में सार पेशमनी बराबर कोई मायदे पदी उगो अर्गा में आए छी दस नारी की दास ना दास जका देखो यो सड़ी का नहर अशपपाला का की ते रख रही यो सड़ी माखामे नो पेशमनी स्पोर रोटे पड़ा टोला महला पे अल्लाह जहन्नम तली टोला महला तो ये आवाज दे ला नहीं चखपला खुराओ ना तपोस बके च जमा दे महलाओ दे इलाका की असे न च सोक नहर अशपति जमा जीजानो
दार सा निजाम ब अलटी कीगी च द मुल्क कानून कुरान मुसावात मोहम्मदी कायम शी प मुल्क की तो गोरा च द मुल्क निजाम ब्या संग कीगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।